بسم الله الرحمن الرحیم. اوس په موږ څه کوو؟ موږ د ډمی ابجیکټ خبره وکړه که نه. د ډمی ابجیکټ نه مطلب دا دی که نه چې دا ټول پارټس چې دي که نه، دا ټول پارټس د انیمیشن دپاره دا به یو ډمی ابجیکټ ته اساین کول غواړي چې بیا مونږ سا کمانډ اپلای کوو که نه، نو هغه به مونږ هغې ته مونږ څه ښیو؟ ډمی به ورته ښیو. لکه اوس به ته مونږ یو لاین کریټ کړی که نه، نو لاین ته مونږ ووایو چې یاره دا هلیکاپټر چې دی دا دې په دې لاین باندې ځي، نو مونږ به ورته هلیکاپټر نه ښیو. صحیح ده؟ هلیکاپټر دا به ورته نه ښیو، مونږ به ورته څه ښیو؟ مونږ به ورته هغه ډمی ابجیکټ ښیو. صحیح ده که نه؟ نو اوس به مونږ څه چل وکړو؟ د دې دپاره مونږ ډمی کریټ کړو. ښه صحیح ده؟ را به شو دلته هیلپرز ته رالو. صحیح دی که نه؟ دا زمونږ سره ډمی دی. دا ډمی به زه لږ دې سره غټ کړم. دا یو هسې دغه دی که نه، یو ابجیکټ دی. نو ډمی یو ابجیکټ دی. دا به زه دې ته سینټر کړم. صحیح ده؟ سینټر ته مې کړو. څونه غټي جو ښه دی، نو کچولی هم شو، ډېر هم کچولی شو. ټیک ده که نه؟ زمونږ اوس خواهش څه دی چې دا ټول پارټس چې دي دا دې ډمی ته څه شي؟ اساین شي. صحیح ده؟ څنګه به اساین کېږي؟ ډمی ته به دا څنګه اساین کېږي؟ د دې مطلب دا دی زموږ سره دا مونږ ډیلیټ کړو، دا زموږ سره ټول یو دی، پارټس جدا جدا نه دي. ولې؟ دا ګروپ دی، الریډي ګروپ دی. خو که ګروپ نه وي نو مونږ به یې چل کوو؟ دې مونږ دې ډمی ته برابروو. اوس په مونږ راشو که نه دلته کې ایډیټ میش ته، په ایډیټ میش کې به په دې باندې کلیک کړو، یعنی دا به داسې کلیک کړو. صحیح ده که نه؟ دا او دا به کلیک کړو. دا کلر سور دی، نو په دې وجه باندې یا به زه فرنټ ته لاړ شم که نه، فرنټ ته دې ځای کې مې سي کراس سلیکشن دی. ګورئ ښه دلته به فکر کې یا وینډو سلیکشن دی، دا به څه کړو؟ کراس سلیکشن به یې کړو. ښه دا اوس مونږ سلیکټ کړو که نه، دې ته وګورئ صحیح شو. مونږ ته وایي دا دې څه کړه؟ ډیټیچ. دا به څه شي؟ مونږ وایي دا به ابجیکټ ون شي. ټیک شو؟ دا موږ د دې نه ډیټیچ کړو. دلته کې که زه راشم که نه، دلته چیک کړه اوس او دلته چیک کړه. د دې خبرې مقصد دا دی که اوس چېرته کې مونږ یو لاین ته کانسټنټ پات دی ته مونږ ښیو که نه، نو څه چل به وي؟ دی به دې ځان لا روان وي او پرې به دې څه شي؟ پاتې شي. صحیح شو که نه؟ نو اوس به مونږ څه چل کوو؟ مونږ به دا نه دا دې له به مونږ جدا یو ډمی راولو، یعنې د دې نه به کاپي ولو که نه. صحیح ده؟ سکیل به یې کړو، صحیح کاپي به یې کړو، څه مسله نشته ښه چې نو دا مونږ څه کړو؟ دا به مونږ دې ته اساین کړو. سینټر باندې شو که نه، دا به لږ سکیل کړو. زموږ مقصد دا دی که نه چې دې ته مونږ دا او بله خبره به دې دا ده چې دا کمې پرې چې ورته مونږ وایو، که دا چې ته کې مونږ دې ته اساین کولی نه، نو د دې هلیکاپټر دغه نه دی، دې ته خو مونږ پات خو وو که نه، مونږ به دا پرې چې دي دا به له مونږ تاوالې نه چل به کېدو، هلیکاپټر به اوس دا باډي به ورسره هم تاویده. صحیح ده؟ پوه شوې که نه؟ د دغې دپاره دا ډمی ابجیکټ چې دی دا ډېر زیات کارآمد دی. صحیح دی کړی دا لینک په دې باندې به کلیک وکړم او داسې به راشم په دې ډمي باندې به یې پرېږدم. زه اوس ګورم چې دا ډمي سلیکټ کوم چې زما هغه خبره پکې شته که نه. ما پرې نه یې سلیکټ کړي، څه مې سلیکټ کړی؟ ډمي مې سلیکټ کړی. دا بس دا ډمي دی، دا ډمي نه دی، دی به څه کړم؟ د دې سره به یې لینک کړم. دا ډمي به راوالم د دې سره به یې لینک کړم. اوس زه ګورم چې دا ډمي سلیکټ کړم، د دې سره خو ما دا لاندې لینک کړی که نه، دا به هم کاپي کړم او دا به هم د دې سره څه کړم؟ لینک به یې کړم. اوس به دې ډمي کلیک کړم، په هغه نو مومنټ کوم. صحیح شو که نه؟ اوس که زه چې دلته کې راشم او د دې دا روټیشن کوم، صحیح ده؟ ټول نه تاویږي. صحیح ډمی ابجیکټ چې دی دغه شان مونږ د ګاډۍ جوړولی شو، د ګاډۍ دپاره هغه پایاني یا مونږ هلته کې ووایو چې کله مونږ دا سټیرنګ داسې کړو
نو بقا چې دا پاین وسره صحیح ده دا ډیمی ابجیکټ دی دا ډېر اهم نه دی صحیح اوس به موږ څه چې کوو دې باندې انیمیشن دپاره به یو لاین چې دی نو هغه به دې ته کریټ لاین به راولم ټاپ ته به راشم یو لاین به دلته کلیک کوم یو دلته زه مې چې دی کله چوتېږي چې به کراس باندې را چوت شي صحیح ده او داسې دی لاړ شي صحیح دی که نه زه خو ډېر شی لاین چې ورته څومره همدغه اوس ورته ګوره ښه دې باندې به کلیک کوم زیډ صحیح د ټول نه مخکې به زه به اوس دا ډمي رالمه او پات کانسټینټ کوم به یې ښه انیمیشن د به راشمه کانسټینټ پات کانسټینټ دا به څه کوم دي ته دا ما دې ته ولګو صحیح ده اوس به دا به زه څه کومه ډمي کې کار کوم ګوره دا خبره یاد ساته ښه ها دا لاین به زه سلیکټ کړم لاړ به شم د دې به دا او دا به څه کومه چوت به کوم صحیح یا موږ ورته وایو چې نه دی خو چې داسې را روان چې ورو ورو بیا چوتېږي صحیح ده دی دې ځای کې ته ورسي او فرنټ ویو به دا ټولې خبرې کوو صحیح ده چې دی دې ځای کې ته ورسي نو موږ ورته وایو چې ته دې سره انسرټ ته به راشو د دې باندې به کلیک وکړو او بیا به دې څه شي دی بیا نیغ لاړ شي ټیک ده دا انسرټ به بند کړو دا به هم بند کړو ټاپ ته به راشو هلیکاپټر ته به راشو دا به سلیکټ کړو او روټیشن به راوالو صحیح ده دا به څه کړو دې ته برابر وي اوس به موږ دې چیک کوو صحیح چې دې څه کوي زموږ سره ټیک شو هغه به سره اوس هغه چې دی اپلای کړو صحیح ده دلته زموږ سره څه دی 1000 دی که نه 100 دی صحیح ده دلته به موږ راشو دا به ته موږ څه کړو څونه چې دا موږ دغه کوو سیوا کوو نو دغه چې دا به کمیږي ښه دا به اوس د دې 100 نه 1000 ته راولو او دا به نیکسټ کړو او پلی به یې کړو چې دی سب پوزیشن دی صحیح دی ټیک ده که نه زما دا خوښ دی ښه دې موږ داسې نیغ راغستی دی ټیک ده که نه زه به دا اټو کی چې دا به ولګوم او ما وی دی چې دلته به ورسره دا سیټ کی به یې کړم په کار چې دی په اوله کې ولاړ وی که نه نو سیټ کی دا به کنټرول زیډ کړم دا سیټ کی نه دا به لږ د دې 50 نه شروع د دې 100 نه به شروع کړم ځکه چې دا هلیکاپټر د دې ځای پورې ولاړي پرې دې تاویږي او بیا دې څه شي بیا دې روان شي نو زه به دا لږ رامخکې کړم او اټو کی بیا به سیټ کی صحیح ده که نه چې سیټ کی مې کړه که نه د دې ځای پورې به راشم صحیح شو ښه دلته به زه سره راشم پرسپیکټیو ده او دا دې به مومنټ ورکړم صحیح ده دا مومنټ څه کېږي اوس دا چې دی ریکارډ کېږي صحیح ده د دې ځای نه چې دی بیا کله روان شي د دې ځای پورې دی څه کوي دغه نه صحیح ده زیډ یې کړه چې څومره ډېر مومنټ موږ دې له ورکوو که نه نور هم د دې لپاره بیا اپشن شته ښه او هر لکوټې لینت وي نو هغه بیا انشاءالله ته بیا به خپله وګورې صحیح ده دا مومنټ چې دی دا کاونټ کېږي ښه 22000 25000 26 27000 ته ورسېدم صحیح ده دا کاونټ کېږي او دا ریکارډ کېږي صحیح ده ریکارډ شو بس اوس به زه دا هلیکاپټر به زه اوس لکه څنګه ګورم ټیک ده مطلب دا چې دې ته به زه ګورم څنګه د څه نه به ورته ګورم دا به دونه لري نه زه به دې ته وایم چې تا ته زه ټارګېټ کیمره لګوم څه لګوم ټارګېټ کیمره ټاپ ته به راشم زه یم کیمره به راوالم فری کیم نه دی هغه به راوالم صحیح په فری کیم کې به زه دلته راشم او دا کیمره په دې ځای کې باندې فټ خو دا به فرنټ ته لاړ شم او فټ به یې کړم ټیک شو ټاپ ته به لاړ شم او څه چل به وکړم اوس دا خو فری کیمره ده مونږ خبر د ټارګېټ کړی وه خطا شو نو مونږ بس چل وکړو دا به صحیح کړو فرنټ ته به راشو دا به یا ټاپ ته به راشو کیمره دلته ولګېده دلته کې رالم یو پات کانسټنټ اوس په دې دا هغه به سلیکټ کړم
پوزیشن کانسټنټ ته به ځم ښه څه شی مونږ څه ته راغلو پات ته اوس په د پوزیشن ښیم چې دا ډمي نه چې دا ستا په دغه کې صحیح ده نو ځکه اوس دا وګورم کیمرې ته وګورئ صحیح شو ښه اوس دا کیمره چې دا زه به دې کیمرې ته ان شم اوس مونږ ته ښکاري نه زه به دلته کې راشم اول به دا کوم ځای کې دی کیمره مونږ ته نه ښیي ولې کیمره دې لرې نه ده فرنټ ته ځم چې دا کیمره خو بره نه ده صحیح ده که بره او که کته نه په کار نه ده چې دی دې ته ګوري کیمرې ته اوس زه ان شم داسې ښکاري لکه دا دغه چې ډېره زیاته لرې صحیح ده ټاپ ته به لاړ شو که نه دا به څه کړو نږدې وي دا به مونږ بیا څه کړو کیمره به یې کړو ټارګېټ یې سلیکټ دی نو په دې وجه پرسپیکټیو موډ ته لاړم نو دا زموږ سره پوزیشن کې داسې وې یعنې کیمره زموږ سره ډېره ورانه لګېدلې نه صحیح ده مونږ به دا کیمره څه کړو دا اوس مونږ بره وکړو صحیح دی اوس چې مونږ چیک کړو نو دا برابر شي ښه کیمرې ته اوس راغلی یم دا فوکس باندې څه مسله ده ها نه کیمرې که دې لرې یو که دې نه په کار و چې دی مونږ ته څه ښي دا دې مونږ ته شوږي ها نو دا زموږ سره فار اګزامپل د دې د لینس چې دی دا ورګوټی دی دا صحیح ده دا نږدې دي د دې سره لرې شو ٹھیک ده کیم ته به لاړ شم پلی به کو خیر دی موږ ته دا لاین نشو کېږي که نه لاین د څه د وجې نشو کېږي شفټ اف په کار وایو ټیک ده مونږ به دا کیمره نه دا به دې بیخي لرې کړو صحیح ده مونږ به اول دا خپل انیمیشن چې دی دی به مونږ کنټرول کړو صحیح ده ښه دلته به دا کی ولګو مونږ وایو چې ته کله دې ځای کې ته رالې صحیح ده نو ته به څه شي روټیټ به شي ها او اوس به دې ځای کې بیا سیټ کی به کې سیټ کی مطلب دا چې د دې ځای نه بعد چې دی نو ته به څه شي نه اخره پورې روټیټ شي صحیح ده که نه ټیک ده اوس دې موږ هم داسې پلی کړو ښه مونږ ته یې پته ولګېده مونږ دا لاینز ډېر زیات دغه کړي دي که نه اوس په موږ چلو چې په دې باندې به رایټ کلیک کړو سلیکټ سیمیلر دا لاین به هم کلیک کړو صحیح ده رایټ به کلیک کړو دا به څه کړو هایټ سلیکشن څه مې هایټ کړو سلیکشن می هایډ بله خبره ده چې مونږ هغې ته ویلو چې د کیمرې ته چې ته به څه چل وکړې کیمرې ته مونږ څه ویلو چې ته به هغه ډمي چې دی نو هغه به ته ټارګېټ کړې که نه نو اوس مونږ دې ته څه وایو دې ته به اوس مونږ ووایو چې مونږ به کانسټنټ ته لاړ شو پوزیشن کانسټنټ کې به دې ته صحیح ده اوس یې ګورو که نه دا وګوره صحیح ده که نه اکثر یې دي صحیح اوس ورته مونږ بره ووهو صحیح اوس شته ځکه چې وختي ورته مونږ ډمې ښولي او په هغه وجه باندې نه وو صحیح
نو موږ به راشو د رایټ په کلیک کو سلیکټ کیمرا او هغه زموږ سره سره ټیک شو که نه ګوره صحیح ده نو مونږه پوزیشن به څه کوو اوس سلیکټ کیمرا ټارګټ مونږ به دې ته ووایو چې انیمیشن کې کانسټنټ کې پوزیشن کانسټنټ کې به د موږ څه وښیو دا باډي به ورته وښیو صحیح ده نه ټاپ ته به لاړ شو کیمرا به راولو او په کیمرا کې به ورته څه ټارګټ کو ټارګټ په سلیکټ کوم صحیح ده انیمیشن کانسټنټ پوزیشن کانسټنټ دلته به راشم او په دې باندې به کلیک وکړم ټیک ده که نه اوس به کیمرې ته لاړ شم صحیح دا کلیک پرسپیکټیو موډ کې وګورو چې څه مسله ده مونږ به راشو دلته کې او دا به سلیکټ کو کیمرا او د دې دا فوکس نه دی اوس یو دغه بل هم کېږي صحیح ده زه چې دا کومه کیمرا چې زه تاسو ته اساین کوم دا مې څه کړه دا کیمرا ما ډیلیټ کړه زیډ صحیح شو زه چې ان هاید آل یو اپشن دغه شو یو اپشن به څه شي فری کیم به شي ها ټیک ده که نه فری کیم به مونږ ولګو فری کیم نه به زموږ څه مطلب وي فری کیم مونږ د دې مخې ته لګولی شو دی چې را رواني صحیح ده نو مونږ به څه راوالو مونږ به فرنټ راوالو فرنټ کې به دا کیمرا ولګو انیمیشن کې پات کانسټنټ به ورته اوس ښیو که نه صحیح ده اوس ګورو چې دی د دغه نه مخکې لاړو صحیح ده کیمرا د دې نه مخکې لاړه نو اوس مونږ چلو کوو که نه دا به مونږ لکوټې داسې کوو ډبلیو وایي کوو دې کې به کیمرې ته لاړ شو صحیح ده او دلته کې به له مومنټ ورکوو چې مونږ ته پته لګي دا به کله چې کیمرا اخیستې خو د ګرافیکس مثلا ما د ښکاري ښه دلته صحیح ده ځکه چې अब दे कैमरे की ना राजी फोकस पे दे कैमरे की ना राजी सही है सर दे कैमरे तब तक द लाइन ना दे खोले कैमरा देखिए 10 फ्रंट की व्यू पूरे ना मा कैमरा से पोजीशन चेंज की सही देखा ना देख कैमरे तो मुंगा भी कना दा कैमरा था सही था अटू की बोला गोल दा बस सेट की सही शो मुंबा दे कैमरे तो रदी से पूरी वो जीते सको तदल देखी गोरा ब्या बते मुंगा सको सेट की भाई को ब्या बते मुंगा वो जिदा सका ठीक ठीक शो ना दिस किते शो सेट की भाई की आओ चिंता वैसे ही सही शो अर्ज जिदे मोस्ट मुंगा चिको हाँ कैमरे तो बलार शो दो प्ले
صحیح شو. خواص به چلو کنه دا کیمره به دیم ډیلیټ کو. اوس د دې لپاره اواز صحیح دی کنه مونږ خو دا ارسه وکړو مونږ خو پته ولګېده دا به سلیکټ کړو سلیکټ سیمیلر دا او هایټ سلیکشن صحیح دی مونږ خو پته ولګېده کنه دا زموږ سره صحیح شو. مونږ به اوس دې دپاره د اواز بندوبست کوو ښه ټیک شو که نه